زما نوم شاه زمان دی او پیجام خو موږ داسې لا علم راته نشته. زموږ خو تقریبا د میاشتې نه زیات ټایم وشو چې زموږ هړتال دی. روډ ته چې راوځي پولیسو نه پرېږدي، کله ایسي ما مخه باندې ورځي ایسي هم مزدورۍ ته نه پرېږدي، کله وایي دا سیټ پکې ډبل دی، کله وایي دا انجن پکې ډبل دی، پیسې رانه هغو اخېستې دي بالکل. او دلته کې راځو احتجاجاً دلته ولاړ یو، د خپل ملګري ګپ شپ ولګوو او بیا چې دی د دې ځای نه ځو دغه شان دی چې لکه کور ته دغه حال دی. ډېر ټیکس راپسې چړاو دی. زمونږ ایم پي اے صاحب چې دی هغه فضل حکیم صاحب دی او ایم این اے صاحب چې دی هغه سلیم الرحمن صاحب دی. ایم پي اے صاحب وایي چې زه ستاسو ملګری یم او ستاسو مسله به زه حل کوم. څو پېرې هغه مونږ ته یقین دهاني وکړه او بیا هم ایسې چې راشي هغه مونږ تنګوي او پولیس چې راشي پولیس هم ګاډي نیسي، لکه د سره د هغو خبره نه اوري نه یې مني. او ایم پي اے صاحب ته چې مخامخ شو هغه وایي چې لکه ستاسو مسلې ټولې زما څه مسلې دي، تاسو زما غریبانان یئ، ما له ووټ راکوئ او زما ووټران یئ، زه به ستاسو ملګری یم. بیا چې هلته کې خبر راشي بیا چې دی زموږ خبره نه منله کېږي، الټه په عذابي تنګي. څه ویم چې لکه د هغو به یا وس چار نه رسي، یا به دا زموږ د اے سی ډي سي به ډېر طاقتور خلک راغلي او یا به رجوع په لاس کې پاور نه، یا به چې دی موږ به ته څه هغه خبره چې دی دغه خلک کار و چې یو طرف ته وایي چې ستاسو ملګري یو بل طرف ته چې وایي ستاسو کار نه شو کولی.